عشق ایمان دی چې ایمان دی پرېښی نه وي. عشق ایمان دی چې ایمان دی پرېښی نه وي. هر څه پرېږده چې جانان دی پرېښی نه وي. چې د قوم په بېننګي نه خفه کېږي، چې د قوم په بېننګي نه خفه کېږي، دا پښتون به بیا بیخي نه خفه کېږي. چې دا څنګه زما یار غریب نواز دی، چې دا څنګه زما یار غریب نواز دی، چې زما په غریبي نه خفه کېږي. زما قبر خدایا زړه کې د یار جوړ کا، زما قبر خدایا زړه کې د یار جوړ کا، چې لما په زندگی نه خفه کېږي. بهلول تل که د تهمت په کاڼو ولې، بهلول تل که د تهمت په کاڼو ولې، خفه مشې لیونی نه خفه کېږي. ډېرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو یو وری بیا راغلیو د بهلول بابا حجرې ته، بابا لمر سره ناسته. ډېر ملګري چونکې ما له تاسو سره مخکې شعرونه شریک کړي ول، نو ملګرو بیا ویله چې بابا ته ورسو یو څو نور غزل چې ریکارډ کړي در سره. نو راغلیو بهلول بابا ته. په دې وخت باندې د ما په ذهن چې یو سوال هم راځي چې د بابا غزل اکثر د موږ کتونکي د موږ د مروتو د چې کوم د فن د موسیقي د دنیا استادان دي، د هغو له طرفه د هغو له خولو نه اروي. په دې وخت باندې به یو دا سوال هم لره چې د بابا د شهرت دا چې کوم وجه ده، دې چې شک نسته چې بابا یو خپل کلام معیار چې د هغه الحمدلله ډېر په طول تللی وي. آیا په دې چې به د موږ د موسیقي ملګرو لاس وي او که بې لاس نه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول زه د خپل قدرمن ورور نصیر تراب شکریا ادا کوم چې یو ځل بیا ز خپل مینوالو سره مخامخ کړم او د سره د تراب نیوز چینل او هغه همکاران نواب علي خان او سنجیده صاحب هم شکریا ادا کوم چې مطلب موږ د حجرې ته راغلو، موږ خپل مینوالو سره مخامخ کړو. نصیر صاحب تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو، په دې باندې مخکې موږ یې مرکې چې تفصیلي خبرې کړي دي او بیا په کوو چې شاعري او موسیقي دا یو بل سره لازم او ملزوم دي. د شاعر چې کوم شعر ولیکي د ابلاغ ذریعہ یا هغه مینوالو ته رسولو دپاره چې کوم مؤثر قوت ته یا وسیله ده، هغه موسیقي ده، هغه ګلوکاران دي، هغه فنکاران دي چې مطلب موسیقي تا وجداني کیفیتونو ته جذبات ته ډېر په اسانه طریقې سره اپیل کوي او خپل کوي. او مطلب دا چې کوم خلک فنون لطیفه چې څومره دي، کاغه موسیقي ده، کاغه شاعري ده، کاغه مصوري ده، موږ د خلکو ته همیشه دا سوال کوو چې کوم خلک فنون لطیفه سره وابسته وي، هغه چې تشدد نه وي، هغه چې تعصب نه وي، هغه چې فرقواریت نه وي، هغه چې مینه محبت وي. نو مقصد دا ده چې د ما شهرت خو مطلب دا د مقبولیت درې پرتونه وي: شهرت، مقبولیت او اهمیت. شهرت خو نیونچا تحصیل داسې خو شهرت نه بعد په عوامو چې کېږي او مقبولیت په عامو خواصو دوو چې کېږي. اهمیت چې تا کلام یا د تا کوم فن دی هغه اهمیت نو وخت شهرت حاصل سي او وخت مقبولیت هم مند کی. نو موږ د کلام یا د ما کوم ضمیر دا یا ما کوم فی ضمیر د ما کوم خبرې دی ما یو شعر چې زب فن د شاعري سکرم بالوله د جانان پیغام جهان ته رسول دي. نو هغه جهان ته رسول د ما د مینې کوم پیغام دا یا د ما کوم زین چې دغه معاشره عمراني معاشره چې کلی قدرونه د ارتقا د محبت دي، هغه چې د ما شهرت یا د ما پیغام رسولو چې د ګلوکارانو د موسیقارانو ډېر لوی لاس تا په هغه چې زه بار خبر کوم چې هغه موږ شعر علم استاد او محمد علي استاد او داسې د ما اورور فخر مروت فخر موسیقي فلکناز استاد، داسې زیشان ګل، داسې مطلب رحمان ګل، دا سکندر استاد، نور ډېر بلا استادان دي، خصوصا پری استاد چې ډېر لوی نام د موسیقي دا وړو ګلانو د دغه خوږو आवाजو سره، خصوصا فلکناز استاد صفا خبر ده ما شاعري د خپل علاقايي نه بعد ملکی سطح باندې پوره پښتونستان چې مطلب دا چې ما خوږو مینوالو ته ورسوله او ما معرفي کړه. نو زه د ټولو فنکارانو ګلوکارانو استادانو جهان مننه کوم چې ما مطلب دا دوه خبره ده چې د موسیقي شاعري د ټینیجر شاعري ورته ویل شي، رومان شاعري
شاعري وته ویل چې هغه موږ کوو دی لپاره چې دا نوجوانان موږ مطلب دا د شاعري طرف دغه روماني شاعري سره مطلب دا د حقيقي شاعري یا هغه شاعري چې با مقصد شاعري دا هغه مطلب په دغه طریقې واروي هغه موږ خبرو کو خدای و خبره زه بار کوم پاره انټرویو چې کوم چې موږ ته ګوره دا په کار دی شاعر ته په کار دا چې معیار پر وته کلام دی لیکینه ځکه چې شاعري دی ادب یو صنف تا او ادب ورته ویل کیږي ځکه چې ادب پر وته کلام اخته ادب چې معنا نه لري کنه نو شاعر ته په کار دا چې ادب پر وته کلام دی لیکینه ګلوکار ته په کار دا چې ادب پر وته کلام دی وایي نه او موږ ورودونکو خوشو مینوالو ته په کار دا چې هغه دی مطلب لا دان کا پر وته کلام خوشوي نه نو چې چوره موسیقي مطلب موږ مینوالي هغه دی معیار خیال ساتي هغه داسې کلام اروي چې هغه مطلب دا تا وجداني جذبو ته اپیل کوي تا چې مینه محبت ټیک ته مطلب تور سرو سندو خبره سرو شندو خبره تور سترګو کیسه به کوي خو مطلب دا د یو اعتدال چې او استعاره کنایه چې هغه مطلب دا د معاشره چې شاعرانو په وجه فحاشت نزي پیلاو او معاشره کله کې یو قسم ټف غنزي پیدا مطلب دا چې معاشره ګټنزده نسی نو داسې شاعرانو ته پکاره چې منفي اثرات نه اچيږي په باندې نو دا خبره ما بار کوم چې د موږ معرفي کوونو چې مطلب موږ شاعري د بلو مینوالو تر څونو چې د موږ ګلوکارانو موسیقي ډیر لوی لاسته بلول صاحب تاسو خبره وکړه د فلکناز مروت په دې چې شک نشته دا چې فلکناز موږ د پښتونخوا ډیر کښلای فنکار د په دې وخت باندې کښلای غزل هم وای کومه سوچ کو د فلکناز والد صاحب خدای بخښلای دمساز مروت چې د هیڅ تعریف محتاج نه دا او د هغه आवाज د پښتنو ګډ ته رسیدلای ولای دمساز مروت په فن باندې کومه خبر سړای کوي نو هغه یو عوامي سندرغاړی ورته ویلای سي د فلکناز مروت رجحان گایکی هغه د غزل دا د فلکناز د موجوده ډګر او د دمساز مروت چې کوم میداني پروګرامونه ولل په کوم نظر باندې ورته ګورو چې آیا فلکناز مروت غزل ته او د والد صاحب چې کوم میداني سندر به ویل کوم فرق پچې محسوس تاسو نصیر ګل ډیر خلای سوال دی وک ادم ساز استاد چې بلبل سرحد ویل سوي دي او مطلب دا د پښتو موسیقي چې دمساز ته کوم مقام حاصل دا لکه مطلب دا چې چرنګ اتول د سرایکی دنیا بیتاج بادشاہ دا داسې مطلب د فوک له سره موږ ادم ساز استاد د موسیقي بیتاج بادشاہ دا او دور دا تقاضي وی چې اول مخه مطلب دا د موسیقي عوامو ډګر ته په داسې انداز باندې راغله چې د ټیپونو اول ابتدا سره او مطلب دا د نوې انداز بدل سره او مخ چې بچی ریډیو چې غزل راغله موسیقي او موسیقاران ګلوکاران بغس را وبسته یا فلم والګانی به یا بچی شاز و ناظر چیرې میدان چې منلس اوس هغه بزړې غزلې وي بدمساز را تک سره د موږ پورا د فوک موسیقي بلکې د موږ ټول پښتونخوا بل خصوص د مروت او دغه جنوبي اسلام موسیقي چې یو ډیر لوی چینج راغی شاعران دمساز پیدا کړل چې یو پہچان د دمساز په وجه باندې سوای دا دمساز داسې استاد یو سیفولی مدرخیل د ډیر لوی رندن دا خبر وکړ چې دمساز شکنځل کوي هغه مزه کوي دمساز په خپل باندې سور وو دمساز مطلب دا چې به ویل اغل خلینه به هر شي مزه کوله د چې شک مستد افغان صاحب بکول خدای دې جرات بلند کې افغان بخاری چې نه بل دمساز پیدا شي په دنیا کې نه به بیا شي را پیدا چیرې دمساز بل او مطلب دا چې نه بل دمساز پیدا کېدای شي او نو مطلب دا داسې سور ګور خو هغه خو په خپل چې خپل یو مقام یې حاصل کړی وو عوامو چې او مطلب دا چې تر موسیقي دنیا چې ډېر لوی پہچان د موږ ټول جنوبي اضلاع ګرځېدلی وو خو فلکناز ټیک ته د دمساز استاد زوی ده او مطلب دا د موسیقي دته په وراثت چې هم ملاو شوی ده او پلار لور نه تربیت ترتیب هم داسې جوړ شوی ده خو فلکناز بنیادی طور باندې د غزل گایک ته عوامي چې شی وایي د چې شک مست عوامل یا سره ډېر مطلب دا د خلی شي نه ویل شي خود باقاعده مطلب سور سره د ګورز د کوونو سره سور اتیه د سړی جان سره راوړی ګور بدال تز د کوي ستړي به کوي مهنت پکوي فلکناز چې کوم ذاتی صلاحیتونه دی هغه خپل کار راوستل ډېر شو استادانو سره مطلب دا د ناسته پاسته وکړه ډېر څه زده کړل اوس لګیا اوس مخبره کړې د تا پته ده استاد رات وتلی خان سره مخبره کړې د موږ مخدوم صاحب فلکناز غته شکر از دوی ان شاء الله د نږدې ورځو چې به خیر وخت شکر پروګرام ترتیب کوو نو مطلب د خپل شوق ته او د غزل گایکی چې کومه تقاضی
کړی دي آیا د غلط پوره کوي او مطلب د شوق پوره کوي نو د چې دا فرق ته زه دا خبره کوم چې هندي زه درې خبره راځي سپوت کپوت او پوت چې څوک مرسي دنیا نه پردو کې یو درې قسم اولاد پاتې سي یو ته پوت وای یو ته سپوت وای یو ته کپوت وای پوت هغه زوی چې شاید ته پلار پریر د کوم میراثتي کاغه د فنون لطیفه میراثتي کا دولتي کا شای چې هغه سي برقرار وساتي ته پوت ویل کیږي او چې کوم اخ چې اضافه وکي اخ ته سپوت ویل کیږي چې کوم هغه ملیامیټ کی خراب کی وخت کپوت ویل کیږي نو فلکناز ما په نظر چې مطلب دا د دمسات سپوت تا چې خپلار کومه د میراثت د موسیقي یا د فنون لطیفه کوم پرشاو فلکناز دا کمال کو چې اخ چې اضافه وکړه خراب نه ک نو دا ډیر لوی اعزاز دا ډیر لوی مقام دا او بل ما خو مطلب دا بالکل ورور غوندي د ورور مې ورته ویل دي او ټول ګلوکارانو موږ قدر کوو موږ ټول ورونه دي ډیر مننه بالول صاحب ډېرې خوږې خبرې وسللې لموږ کتونکو سره چې خپل کلام شریک کو زه بیا یو ځل په اخر چې د خپل ورور نصیر تراب او د هغه چینل همکارانو کیمرامین نواب علي صاحب او پروډوسر سنجیده صاحب شکریا ادا کوم چې زراغله لوزي خپل مینوالو سره مخاطب کړم زه یو څو شعرونه روماني شعرونه وایم د خپل مینوالو ته چې رازا چې سرکینو بے وفا ته کزیم معلومه بشیدا چې ګرام په ما ته کزیم رازا چې سرکینو بے وفا ته کزیم معلومه بشیدا چې ګرام په ما ته کزیم او نه یار می هم نواشو نه د یار دی هم سفر کړم نه یار می هم نواشو نه د یار دی هم سفر کړم زما سپیره قسمت به نوا ته کزیم او خطا شوی ته په هورو زه د یار په کافر حسن خطا شوی ته په هورو زه د یار په کافر حسن مذهب کې د عشق شیخه چې خطا ته کزیم او تار تار گریوان مستا تار تار وربل نه صدقه کړو تار تار گریوان مستا تار تار وربل نه صدقه کړو آشنا وای په مینا کې رسوا ته کزیم او فیصله د بیلولو د غو چې سوق خاندي فیصله د بیلولو د غو چې سوق خاندي د هجر په تورتم کې په جړه ته کزیم او رقیب رازه دواړه به قسم په قران اخلو رقیب رازه دواړه به قسم په قران اخلو میدان تختدل چې په غلا ته کزیم او بالول ته مخامخ شد د دروغ د مخ ورکشي بالول ته مخامخ شد د دروغ د مخ ورکشي خفه په جدای چې پرشتیا ته کزیم ډیر خلای ډیر مننه بالول صاحب ډیر خوږې خبرې وسللې لموږ کتونکو سره چې خپل کلام شریک کو زه بیا یو ځل په اخر چې د خپل ورور نصیر تراب او د هغه چینل همکارانو کیمرامین نواب علي صاحب او پروډوسر سنجیده صاحب شکریا ادا کوم چې زراغله لوزي خپل مینوالو سره مخاطب کړم زه یو څو شعرونه روماني شعرونه وایم د خپل مینوالو ته چې عشق ایمان دی چې ایمان دی پرې خای نه وي عشق ایمان دی چې ایمان دی پرې خای نه وي هر څه پرېږده چې جانان دی پرې خای نه وي ډیر او په وجدان باندې هر وخت استراب خور وي په وجدان باندې هر وخت استراب خور وي چې طلب د اطمینان دی پرې خای نه وي ډیر د غماز به مو په مینه دا غماز به مو د مینې جنت وران کړي دا غماز به مو د مینې جنت وران کړي چې محفل ته دا شیطان دی پرې خای نه وي ډیر او په سودا کې به د عشق سودایي ووسی په سودا کې به د عشق سودایي ووسی سوچ غم د سود او زیان دی پرشای نه وي په سودا کې به د عشق سودایي ووسی سوچ غم د سود او زیان دی پرشای نه وي او کته غواړي چې زه چیرې ګمرا نشم د نبی آل او قران دی پرخای نه وي ډیر او خخ گرداب کې بغرور او دریای بغرور او دریای چې د ز او ما گردان دی پرخای نه وي ډیر خخ گرداب کې بغرور او دریای چې د ز او ما ګمان دی پرخای نه وي او کیفیت
نه بدحال مولا محروم یې کې چې د آن بڼ توند گردان دی پریخای نوی ډیر کیفیت نه بدحال ملا محروم یې چې د آن بڼ توند گردان دی پریخای نوی او تر هغه تمه د یار د وصل مکړه تر هغه تمه د یار د وصل مکړه چې تر سو خوف د هجران دی پریخای نوی ډیر او زما زړه کې د خپل مخ عکس ته ګوره زما زړه کې د خپل مخ عکس ته ګوره آینه غوندې حیران دی پریخای نوی ډیر او لیونیا آبادی کې به برباد شي لیونیا آبادی کې به برباد شي خیال کوه چې بیابان دی پریخای نوی او زاغان ما خنداوه جان پورې بلبلا زاغان مخنداوه جان پورې بلبلا چې خزان کې ګلستان دی پریخای نوی ډیر او نیکوینه به معرومه ی انسانه نیکوینه به معرومه ی انسانه بد خصلت چې د نسنان دی پریخای نوی ډیر او مال و سر پورا بر په یار قربان کړه مال و سر پورا بر په یار قربان کړه چې نیمګړه امتحان دی پریخای نوی او کدانای او په خپل قدر پوهیږي کدانای او په خپل قدر پوهیږي چې بالول غوندې نادان دی پریخای نوی د غزل ساده غزل څو شعرونه دي چې راځه چې سره کینو بې وفا ته یې که زه یم ډیر هغه نوابه دا سیو کا جهان مننه کتونکو داو محترم اقبال بهلول صاحب چې له تاسو سره خپلې خوږې خبرې او کښلی کلام شریک په دې وخت د موږ د مرکې وخت سر ته رسېدي تاسو ورور نصیر تراب له تاسو غواړم اجازت د خدای په امان